دا په داسې یو ځای کې دا ښوونځی موږ آبادوو، هاخوا هم سړک دې خوا هم سړک، په منځ کې دا ماشومان په ځمکه کېناستل چې څو ځلې ماشومان دلته موټر والي. الحمدلله د کمر خیریه بنسټ څخه ډېره مننه کوو. داسې ځای کې چې اشد ضرورت واده دی یو تعمیر جوړوي او پلان یې دی، دغه افتتاح الحمدلله موږ فلحاله کوو. دغه مکتب چې دا 7 خونې لري، هره خونه چې دا 4.5 متره عرض لري. د دې تعمیر په جوړښت کې او ډیزاین کې موږ د زلزلې په وړاندې خاص تدابیر په نظر کې نیولي دي. السلام علیکم ورحمت الله، لله الحمد. تاسو مشران مې رئیس د معارف شیخ صاحب د ننګرهار سره د مومندرې ولسوال صاحب سره معاون صاحب مدیر صاحب د انسجام، الحمدلله دلته قومي مشران ټول سوي دي. فقط دلته د یو ښوونځی ډبره ږدو په مومندرې ولسوالۍ کې ګردیغ او ساحه کې. نو لله الحمد ډېره غټه خبر ده او الله تعالی داسې ورځ راولي چې همداسې خښتې په لاس د افغانستان مختلفو ولایتونو ته لاړ شو او په مختلفو ولسوالیو په مختلفو کلو کې دغه د علم اساس او بنسټ او بنیاد زمونږ دغه مشرانو زمونږ په واسطه باندې کېښودل چې دا موږ لپاره د افتخار ځای دی. انجینر صاحب موږ سره د پروژې مسؤل شخص ولاړ دی، اول به مشرانو ته لږ معلومات ورکړي، بیا به له خیره دغه بنسټ ډبرې موږ کېږدو او بیا به سره پسته خبرې کوو. انجینر صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو مشرانو په اجازه، نو دغه مکتب چې دا 7 خونې لري، هره خونه چې دا 4.5 متره عرض لري او 6.5 متره اوږدوالی لري. نو ټوله مکمل ساحه چې دا 315 متره یا 314 متره مربع کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې زموږ ستاسو په هیواد کې زلزلې ډېرې زیاتې شوي دي او ډېر سخت تاوانونه یې واړول. نو د دې تعمیر په جوړښت کې او ډیزاین کې موږ د زلزلې په وړاندې خاص تدابیر په نظر کې نیولي دي چې له دې څخه د سنګکاري پر سر بیمونه دي او همدارنګه د دیواله پر سر بیمونه دي او په هر کونج کې چې دا د اتاق او د تعمیر هلته کانکریټي، البته وسپنیز کانکریټ پایې دي. نو دغه پایې او بیمونه دغه تعمیر نیسي او نه پرېږدي چې دا تعمیر ولویږي. او د موږ د قمر د انجینري ټیم له لوري دا ډیزاین شوی ده او په وخت سره به موږ د دې تعمیر نه لیدنه کوو او څارنه او مونیټورینګ به پرې کوو. او دلته په ساحه کې هم د موږ د قمر بنسټ استازي موجود وي او وخت سره به د دې تعمیر نه لیدنه کوو. انجینر صاحب څومره بودیجه په مصرف راځي هغه ته وایي؟ بودیجه چې دا ټوټل $40,000 ده، امریکایي ډالر ده. او د مکتب کې یوازې تعمیر دی، رنګ روغن نور شیان پکې شامل دي؟ مکمل تعمیر کې چې دا تعمیر الف نه شروع کیږي تر اخره پورې. چوکۍ به ان شاء الله پکې وي، رنګ به پکې وي او له دې سره په څنګ کې 4 دانې تشنابونه به هم ان شاء الله ورته په نظر کې ونیول شي. الحمدلله د کمر خیریه بنسټ څخه ډېره مننه کوو. الحمدلله په داسې ځای کې چې اشد ضرورت واده دی دغه خلکو ته د شاګردانو ته یو تعمیر الحمدلله جوړوي او پلان یې دی، دغه افتتاح الحمدلله موږ فلحاله کوو. موږ ډېره مننه ځنې کوو چې رښتیا واقعیت د خلکو لوی خدمت وکړو. بعضې خدمتونه داسې وي چې یوه شخص ته وي، یوه کور ته وي، الحمدلله د دې ډېرو خلکو ته دی او په طریقه د دوام باندې دی تر ډېره وخته پورې دی. الله ذوالجلال دې زموږ په منطقو قومونو کې نور هم داسې روشنفکره خلک پیدا کړي، الله تعالی دې دوی ته عاجزمه نصیب وګرځوي. نو ډېر پرې باندې خوشحاله او ډېره مننه ځنې کوو. دومره حوصله لرم غرغوندې سینه لرم دستونزو پروا نکړم رب ته سوچ. 650 کوټ ډایل کوي، تاسو کولی شئ 20 افغانیو نه وطن په آبادۍ کې حصه واخلئ. ژوند د محبت نوم دی، د مینې الفت نوم دی، چاله دوه کول